د برېښنا کمښت او د کابل ښاریانو اندېښنې. والا برقونه خو وروره زښته زیات په دغه ګرمۍ موسم کې زښته زیات خطه وصل کیږي، ولې په دې چې ګرمي هم د وړوکي ماشومان دي دوی ته هر وخت پکه برق چې نه وي وروره د تیږ سالات مریضۍ ناروغۍ هر څه ورته راپېښېږي. له ګڼې ګوڼې په دغه ډک ښار کې د برېښنا کمښت او پاچاوي بل هغه ستونزه ده چې د دغه ښار هره طبقه یې زیانمنه کړې ده. کابل ښاریان په دغه ښار کې د برېښنا له کمښت او نشتون سر ټکوي. وضعیت خو یو خو ډېر ضعیفه ده، که یې مثال 1 بجه د شپې راځي یا 9 بجې د شپې راځي، بېرته سهار 4 بجې 3 بجې بېرته ځي، هېڅ په دار نه لګېږي. موږ برقونه ډېر توصیل یې پرې کړی دی، دومره توصیل یې پرې کړی دی چې برق وایي دا مصرف هم نه راتللو او تیل دا ډېر قیمته دي، 130 روپۍ دي لیتر. نو که چېرته د برق د موږ وارې مصرف یې 50 روپۍ ته ټیټېدلو، یو په 3 د موږ مصارف زیات دي. په ټپه ولاړ دغه ماشینونه د څرخېدو لپاره برېښنا ته اړتیا لري. د دې ماشین له څرخېدو سره به د هټیوالو جیب ته یو څه اندازه روپۍ راشي چې په دې سره به یې ورځنۍ چارې روانې وي. خو د برېښنا نشتون دا هر څه په ټپه درولي چې کرۍ ورځ ورته هټیوال اندېښمن او لاس تر زنې ناست دي. دوی له سرپرست حکومت د برېښنا د ښه کېدو غوښتنه کوي. موږ کورونه برق نشته، 1 ساعت وي 2 ساعتانه وي، سبایی چې راشي غرمه چې غرمه ورود یا شپې په 1 بجې 2 بجې چې برق نه لري، نو برق سره مشکل زیات دی. بیخي ټول کار په برق پرچاو وي، چې برق نه وي خو کار هم نه کوي. حکومت نه غوښتنه دا ده چې دا برق لږ فعال کړو، جوړ یې کړو. ولا زموږ برقونه خو بیخي نه وي، د شپې او ورځې ګرمي هم تاسو ګورئ ډېره زیاته ده. زموږ کارونه او زموږ ماشینونه بیخي په ټپه ولاړ دي. په تیلو زموږ وسه نه کیږي چې په تیلو یې وچلوو او د برقونو بیا دا حال وي، تاسو یې ګورئ نو. خو د برېښنا شرکت مسؤلین بیا وایي چې په هیواد کې وچکالي، د اوبو څخه د برېښنا کم تولید او د تودوخې له امله له برېښنا د ښاریانو زیاته استفاده هغه ستونزې دي چې په کابل ښار کې د برېښنا کمښت رامنځته کړی دی. د دوی په خبره چې برېښنا شرکت په داسې پلانونو کار روان کړی چې له مخې به یې وکولی شي څو په کور دننه برېښنا تولید او د ښاریانو ستونزې حل کړي. په کابل کې په دې وروستیو کې د پرچویو د څخه هیوادوال ډېر شکایت کوي. د پرچویو یوه ستونزه دا ده چې کال وچ دی او موږ د اوبو تولید برېښنا نه لرو. د دې ټولو سره سره برېښنا شرکت بیا هم آرام نه دی ناست، هڅه کوي چې څنګه کولی سي د داخلي منابعو د لارې څخه د برېښنا نظم او برېښنا زیاتوالي ته کار وکړي. د یادونې وړ ده چې دا څویم ځل دی چې کابل ښاریان په دغه ښار کې د برېښنا له کمښت او نشتون سر ټکوي. د دوی په خبره چې حکومت باید یاده چاره له خپلو لومړیتوبونو وګڼي، ځکه پرته له برېښنا د ژوند هیڅ چاره په سمه توګه نه ترسره کیږي. عبیدالله حیدرزی، CNG، کابل.